السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. دا د کین ماسټر ویډیو ایډیټینګ پوره ټیوټوریال دی. کین ماسټر د موبایل لپاره زبردست ویډیو ایډیټر دی. تاسې کولی شئ خپل موبایل استعمال کړئ او د هغه په واسطه پرو لیول ویډیو ایډیټینګ وکړئ، یعنې پروفیشنل ډول سره تاسې کولی شئ د کین ماسټر په استعمال سره ویډیو ایډیټینګ وکړئ. ویډیو اوږده ده ځکه ما ټول هغه مهم اپشنونه د دغه ایډیټر راخیستي دي د کوم په واسطه چې تاسې کولی شئ یو پروفیشنل ویډیو ایډیټ کړئ. نو حوصله مه تنګوئ، ویډیو تر پایه وګورئ، کوشش وکړئ ویډیوګانې آنلاین وګورئ. که مو چینل نه وي سبسکرايب کړی چینل سبسکرايب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ. زما یوټیوب چینل ته خپل ملګري راوبلئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او هغوی له دغه درسونو او له دغه زده کړو څخه برخمن شي. نو ډېرې خبرې نه کوو، ځو ډایرکټ موبایل ته خپل کین ماسټر اپلیکیشن خلاصوو او پر هغه کې کار کوو. نو تاسې به هم خپل کین ماسټر خلاص کړئ. چې کله تاسې خپل موبایل کې کین ماسټر خلاص کړئ نو تاسو سره به دغسې یو انټرفیس راځي. د لومړي ځل لپاره دلته مونږ سره درې مهم اپشنونه دي. لومړی چې کوم اپشن تاسو ته ښکاري دا د کین ماسټر سټور دی. دلته تاسې کولی شئ مختلف ویډیوګانې، مختلف ټایټلز، مختلف پریسیټس، ټرانزیشنز پیدا کړئ. ځینې فری دي، ځینې په پیسو دي، هغه ډاونلوډ کړئ. که چېرته تاسو سره نټ موجود وي تاسې کولی شئ د خپلې خوښې ټرانزیشنز او نور مواد له دې ساحې څخه ډاونلوډ کړئ. بل موږ سره د ویډیو ایډیټینګ لپاره دغه بټنه ده. د دې په واسطه موږ کولی شو نیو پروجیکټ کریټ کړو او ویډیو ایډیټینګ ته دوام ورکړو. دې ته راځو. له دې نه وروسته موږ سره دلته د یوټیوب یو آیکن دی. که چېرته تاسې غواړئ د کین ماسټر هغه پاڼې ته داخل شئ، یوټیوب چینل ته داخل شئ، تاسې کولی شئ د دې بټن په واسطه هلته داخل شئ او د دو کوم ویډیوګان چې دي یا ټیوټوریل چې دي هغه وګورئ. نو راځو موږ نیو پروجیکټ کریټ کوو. نو پر دې بټن باندې کلیک کوو. کلیک کولو نه وروسته تاسو سره درې نور اپشنونه راځي چې یو موږ سره 14 په 9 کې دی، یو موږ سره 9 په 14 کې دی او یو موږ سره 1 په 1 کې دی. که چېرته تاسې عمومي ویډیو جوړول غواړئ لکه یوټیوب لپاره، لکه نور تلویزیونونو لپاره، نو تاسې کولی شئ ډایرکټ 14 پر 9 کې انتخاب کړئ او په دې کې خپل ویډیو ایډیټینګ سرته ورسوئ. خو که چېرته تاسې غواړئ د موبایل سایز ته ویډیو جوړ کړئ او موبایل سایز ته ویډیو ریکارډ کړئ نو بیا تاسې کولی شئ د 9 پر 14 کې دا کوم سټایل چې دی موږ سره یا کوم اندازه چې ده تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ او دې باندې ویډیو تیار کړئ. خو که چېرته تاسې غواړئ انسټاګرام ته یا هم فیسبوک ته ویډیو ایډیټ کړئ نو بیا تاسې کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ چې دا موږ سره مربع شکل لري. نو موږ یوټیوب لپاره ویډیو جوړو او یا هم عموما ویډیو جوړو. نو راځو ډایرکټ په 14:9 پر دې اپشن باندې کلیک کوو. چې کله کلیک کړئ نو تاسو سره به دغسې د کین ماسټر هغه انټرفیس راځي. دې ساحه کې تاسو سره یو څه مهم اپشنونه دي. دا هغه پروجیکټور دی چې کله تاسې ایډیټ کوئ او خپل ویډیو ګورئ نو هغه به دلته تاسو سره شو کېږي. دا هغه ټایم لاین دی چې تاسې کولی شئ خپل ویډیو پکې ایډیټ کړئ. دا هغه هیډ دی، پلی هیډ دی چې تاسې د دې په واسطه مختلف کارونه ترسره کولی شئ. او دا هم هغه ښکلې او په زړه پورې اپشنونه دي چې له دې په واسطه تاسې کولی شئ ډېر زیات کارونه او خپل ایډیټینګ ترسره کړئ. لومړنۍ خبره موږ سره دا ده چې څنګه کولی شو کین ماسټر ته ویډیوګانې، عکسونه او هر هغه څه مواد چې موږ پرې ایډیټ کول غواړو هغه امپورټ کړو. د هغه لپاره لومړنی اپشن موږ سره میډیا ده. میډیا باندې به کلیک کړئ. تاسې به موبایل ته وړي. موبایل کې چې چېرته هم تاسو سره ویډیوګانې وي، عکسونه وي، تاسې کولی شئ هغه دلته را امپورټ کړئ. نو زه راځم کین ماسټر په نوم باندې ما یو فولډر جوړ کړی. دې فولډر کې ما سره 4 ویډیوګانې دي او یو عکس دی. زه غواړم ویډیو انسرټ کړم نو دلته په دې ویډیو باندې کلیک کوم. له هغه نه وروسته تاسو ته یو وارننګ میسج درکوي، دا مو ګورئ او اوکې باندې کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ ستاسې هغه ویډیو به ټایم لاین ته راشي. که بل ویډیو انسرټ کول غواړئ هغه هم تاسې کولی شئ دلته انتخاب کړئ، تاسو سره به دلته انسرټ شي. خو که نه غواړئ دلته به راشئ، اوکې باندې به کلیک کړئ. ستاسې کومه ویډیو چې وه هغه ټایم لاین ته راغله. اوس تاسې کولی شئ دغه ویډیو کې کار وکړئ او خپل کوم تغییرات چې تاسې غواړئ هغه پکې راولئ. نو راځو ډېر وخت نه ضایع کوو. کله چې تاسې ویډیو امپورټ کړه نو دلته موږ سره یو څه مهم اپشنونه آن کېږي. کله چې موږ پر ویډیو باندې کلیک وکړو نو تاسې ګورئ دلته موږ سره
یو څه اپشنونه خلاصېږي. لومړنی چې کوم د کار اپشن دی موږ سره هغه ټریم دی. ټریم هغه اپشن دی موږ سره چې د دې په واسطه موږ کولی شو خپل ویډیو کټ کړو. کله چې پر دې کلیک کړو دلته موږ سره 4 په زړه پورې اپشنونه نور دي. دلته لومړنی اپشن چې موږ سره دی ټریم ټو لیفت اف پلی هیډ لیکل شوی، یعنی که چېرته تاسې غواړئ د خپل پلی هیډ چپ طرف ته کوم ویډیو ده هغه لرې کول غواړئ نو تاسو به لومړنی اپشن باندې کلیک کوئ. زه تاسو ته ښیم کله چې کلیک وکړو نو تاسې ګوره د پلی هیډ نه ښي طرف ته چې کوم ویډیو وه هغه ختمه شو یا هم ډیلیټ کړی شو. که چېرته غواړئ بیرته یې راولئ نو تاسې به بلد یې موږ سره انډو بټن هم دلته شته. کله چې په دې کلیک کړو نو کوم کار چې موږ کړی وي هغه موږ سره بیرته راوړي. له هغه نه وروسته موږ سره بل اپشن دی ټریم ټو رایټ اف پلی هیډ، یعنې د پلی هیډ ښي لاس ته چې کومه ویډیو ده هغه ختمول غواړئ نو بیا تاسې کولی شئ له دې اپشن څخه کار واخلئ. په دې کلیک کړئ د ویډیو ښي طرف ته چې کومه ویډیو وه د ویډیو کومه برخه وه هغه به تاسو سره ډیلیټ شي. بیرته راوستل غواړو نو دلته انډو باندې کلیک کوو، زموږ ویډیو به بیرته انډو شي. له هغه نه وروسته موږ سره بل اپشن دی سپلیټ اټ پلی هیډ، یعنې په کومه ساحه کې چې زموږ دغه پلی هیډ دی همدغلته دې زموږ ویډیو په 2 برخو وویشل شي. نو چې کله موږ پر دې کلیک کړو تاسې ګورئ چې زموږ ویډیو په 2 برخو وویشل شوه. اوس موږ کولی شو د دوی ترمنځ مختلف انیمیشنز واچوو، موږ کولی شو د ترمنځ عکسونه واچوو، نور ویډیوګانې راولو. نو دا موږ سره د ټریم او یا هم د کټ کولو طریقې دي. لاست او آخري چې کوم موږ سره اپشن دی هغه سپلیټ اینډ انزرټ فریز فریم دی، مطلب ستاسې د دغه ویډیو نه یو فریم دوی کټ کوي او بیرته همدغلته ویډیو کې ځای پر ځای کوي. تاسې به ځینې ویډیوګانو کې کتلي وي چې ویډیو پلی وي خو کومې ساحې ته چې ورسېږي یودم ویډیو ودرېږي یا زوم ان شي یا زوم آوټ شي بیرته ویډیو شروع شي چې هغه افیکټ پر همدغه ساحه باندې کېږي. مثال ما ویډیو انتخاب کړی پر دې اپشن کلیک کوم، چې کله یې کلیک کړم نو تاسې ګورئ یو فریم ترې واخیستل شو لکه عکس غوندې او دلته اډ کړی شو. اوس چې کله موږ راځو خپل دا ویډیو اپلای کوو، زه راځم ویډیو پلی کوم نو ویډیو به پلی وي خو کله ته رسېږي دا دلته ولاړ وي بیرته به ویډیو دې ځای نه پلی شي. تاسې ګورئ زموږ هغه ویډیو ودرېده ځکه دلته موږ یو سکرین شاټ اخیستی و. نو دا موږ سره د ټریم او یا هم د کټ کولو هغه اپشنونه چې موږ کولی شو د دې په واسطه خپل ویډیوګانې په مختلفو برخو تقسیم کړو یا یې کټ کړو. له هغه نه وروسته موږ سره د زوم ان او د زوم آوټ یا پینینګ اینډ زومینګ اپشن دی. د ویډیو کوم ساحه تاسې زوم کول غواړئ یا غواړئ د سر نه تر اخره پورې ویډیو یو ساحې پورې زوم شي. نو زما دغه ویډیو ډېره اوږده ده، زه لومړی راځم د دې ویډیو یوه لنډه ساحه کټ کوم تر څو په هماغه کې موږ کار وکړو. دا ویډیو ډېره اوږده ده، زه راځم دې ساحه کې ودرېږم او زه ما دلته ټریم ته راځم او ورته وایم چې د ویډیو چپ طرف ته کومه ساحه ده زه هغه ډیلیټول غواړم. نو زه پر دې باندې کلیک کوم، زموږ د ویډیو چې کوم چپ لاس ته چې کومه برخه وه هغه ډیلیټ شوه. اوس راځم دلته بلې برخې ته ورته وایم چې کله ښي طرف ته کومه ساحه ده هغه ډیلیټ کول غواړم نو په دې کلیک کوم هغه موږ سره ډیلیټ شوه، ما سره دونه ویډیو پاتې شوه. اوس زه راځم ورته وایم چې کله دا اپشن اوکې کوو له هغه نه وروسته راځو موږ ویډیو انتخابوو. ویډیو انتخاب نه وروسته پینینګ اینډ زومینګ ته راځو. ته وایو د په سټارټ کې دې زموږ ویډیو څونه زوم وي، زه ورته وایم چې دغونه ساحه کې دې زموږ ویډیو زوم وي، خو چې کله اینډ ته رسېږي زموږ ویډیو دې باید بیخي دغومره زوم شي. دا سیټاپ به تاسې ورته وکړئ. اوس اوکې باندې کلیک کوو، کله چې راځو دا خپل ویډیو پلی کوو نو موږ به ګورو چې زموږ ویډیو سر کې لږ زوم وي خو چې کله مخکې ځي هماغسې نور هم زوم کېږي ورسره او کوم افیکټ چې موږ اپلای کړی و هغه پرې اپلای کېږي. تاسې ګورئ زموږ ویډیو د زوم ان طرف ته روان دی. دا اپشن تاسې کولی شئ مختلفو کارونو لپاره استعمال کړئ او ترې کار واخلئ. له هغه نه وروسته موږ سره ساوند د ایډیو برخه ده چې دې ځای تاسې کولی شئ د خپل ویډیو ایډیو کنټرول کړئ. که چېرته تاسې ریکارډینګ کړی او ستاسې غږ کمزوری راغلی وي او تاسې غواړئ چې هغه ډېر کړئ نو کولی شئ له دې ساحې څخه د هغه فیصدي یا سلنه پورته یوسئ. تاسې کولی شئ تر 200 سلنو پورې خپل والیم پورته کړئ. خپلې غوښتنې ته خپل هغه ضرورت ته په کتلو سره به تاسې د خپل ایډیو یا ساوند والیم پورته کوئ. د افیکټس یا کوم افیکټس چې تاسو اپلای شوي وي ستاسو پر ویډیو باندې یا ستاسو ویډیو کې موجود وي د هغه لپاره هم تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه اندازه کم او یا هم ډېر کړئ. همدا ډول
که چیرته تاسې غواړئ چې تاسې ته خپله دغه کین ماسټر په خپل زړه کوم سیټینګونه چې ضرورت لري هغه اپلای کړئ نو تاسو کولی شئ اټو والیم باندې کلیک کړئ دلته اوس ګورئ که ستاسو غوږ چېرته ډېر کمزوری وي هغه پورته کوي که چېرته ډېر پورته وي هغه به کموي له هغه نه وروسته موږ سره که چېرته تاسې کتلی وي بعضې ویډیوګانو کې داسې ستونزه وي چې په یو غوږ کې ساوند وي او په بل غوږ کې نه وي نو هغه ټوله ستونزه دلته وي چې دواړه یو غوږ ته وړېدلی وي دلته تاسې ګورئ یو موږ سره لیفت طرف ته دی او بل موږ سره رایټ طرف ته دی که چېرته موږ دا لیفت طرف هم رایټ طرف ته انتقال کړو نو بیا زموږ د ویډیو ټول غږ به رایټ غوږ کې راځي خو که چېرته دواړه موږ چپ طرف ته انتقال کړو بیا به ساوند یوازې چپ غوږ طرف ته راځي البته ګوشکیانو کې نو تاسې کولی شئ هغه ستونزه هم دلته حل کړئ او دلته کولی شئ تاسې پیچ هم د خپل غږ اضافه کړئ که تاسې خپل غږ ډبلول غواړئ او یا هم د عمر خوړلو خلکو غوندې یو رقم ډبل اواز ویستل غواړئ تاسو کولی شئ د دې خپل غږ پیچ کم کړئ او که غواړئ چې د ماشومانو غوندې غوږ ولرئ یعنې د هغه کوم پیچ چې وي هغه کم وي نو بیا تاسو کولی شئ دا پورته یوسئ نو دا هغه د ساوند پورې مربوط خبرې دي له هغه نه وروسته موږ سره کلپ ګرافیکس دي کلپ ګرافیکس کې موږ سره مختلف انیمیشنز او مختلف شیان موجود دي چې تاسو موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلو لکه موږ سره دا یو افیکټ دی همدا ډول موږ سره دلته نور هم شته چې موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو په خپلو ویډیوګانو کې او استعمال یې کړو مثال داسې یو افیکټ غواړئ نو تاسو کولی شئ د دې نه ګټه واخلئ دا ټکس تاسې کولی شئ په خپل زړه ایډیټ کړئ دلته به کلیک وکړئ کلیک کولو سره یو ځای اوس تاسې کولی شئ د خپلې خوښې لیکل دلته وکړئ اوکې باندې به کلیک کړئ اوس د هغه پر ځای به ستاسې نوم یا هغه ستاسې د چینل نوم دلته شو کېږي دلته موږ سره نور هم شته تاسې کولی شئ چې هر یو استعمالول غواړئ هغه استعمال کړئ او په خپلو ویډیوګانو کې ترې ګټه واخلئ له هغه نه وروسته موږ سره سپیډ دی که چېرته تاسې غواړئ د خپل ویډیو سپیډ ډېر کړئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه هغه ډېر کړئ 4 ځلې زور ډېرول غواړئ 8 ځلې ډېرول غواړئ او یا هم کولی شئ دلته په خپله خوښه ورته اندازه ورکړئ که چېرته غواړئ چې ستاسې ویډیو کله تیزیږي هغه کې ساوند نه وي نو تاسې دا اپشن ورته آف پرېږدئ یعنې کله چې موږ دلته د ویډیو سپیډ ډېروو نو زموږ د ویډیو سپیډ به ډېرېږي یعنې چې کله د ویډیو سپیډ ډېرېږي زموږ د غږ هغه اصلي حالت هم خرابېږي او بدلیږي نو په کار ده کله چې موږ د خپل ویډیو سپیډ ډېروو هلته دې باید زموږ د ویډیو غږ میوټ او یا هم بند وي همدغسې تاسې کولی شئ پیچ هم بند وساتئ تر څو ستاسې د ویډیو غږ را نشي او ښکاره نشي له هغه نه وروسته موږ سره ریورس دی البته زه راځم تاسو ته ښیم چې کله موږ د خپل ویډیو سپیډ ډېروو دلته وګوره چې کله چې زه سپیډ ډېروم دلته د ویډیو هغه لینډ چې دی یا اندازه چې دی هغه موږ سره کمیږي ځکه چې ویډیو تیزیږي نو خامخا دغه اندازه هم موږ سره کمیږي اوس که موږ دا ویډیو پلی کړو نو تاسې به ګورئ چې زموږ ویډیو د مخکې په پرتله اوس ډېر تیز تیزي او یا هم سپیډ کې فرق راغلی نو د دې افیکټ په واسطه موږ کولی شو خو د خپل ویډیو سپیډ ډېر کړو دا هغه وخت زموږ په کار راځي چې کله موږ ځینې ساحې غواړو چې هغه زر زر تیر شي او یا هم زر زر پای ته ورسېږي بل موږ سره ریورس دی که غواړئ د خپل ویډیو بیخي ریورس کړئ نو تاسو کولی شئ له دې اپشن څخه استفاده وکړئ اوس زه مخکې روان یم خو که چېرته زه راشم ریورس باندې کلیک کړم او زما دغه ویډیو ریورس ته کنورټ شي نو بیا به زه بیرته وروسته یا هم په شا روانېږم نو لږ انتظار به ورته کوئ تر څو ستاسې پر دغه ویډیو باندې دغه افیکټ اپلای شي اوس تاسې ګورئ کله چې زه راشم دلته او ویډیو پلی کړم نو تاسې به ګورئ چې موږ سره هغه افیکټ څنګه اپلای شوی دی پخوا به موږ مخکې روان وو خو کله چې موږ ریورس افیکټ اپلای کړو اوس تاسې ګورئ چې موږ پر شا را روان یو نو د ریورس په واسطه هو تاسې کولی شئ خپلې ویډیوګانې شاته راولئ بل موږ سره روټیټ او میررنګ دی تاسې به ډېر زیات اکثره وخت دې سره مخ شوي چې کله پر موبایل باندې د هغه پر سلفي کیمره باندې سلفي اخلئ او یا هم ویډیو ریکارډینګ کوئ نو هغه داسې ښکاري لکه تاسې چې شیشې ناکاسي کړی وي هلته که ستاسې پر جامو کوم لیکلي وي هغه عجیب و غریب راغلی وي هغه نه لوستل کېږي او اوچته ښکاري چې دا سرچپه شوې ده نو بیا تاسې کولی شئ د دې اپشن په واسطه هغه اصلاح کړئ دلته موږ سره فلپ اپشن دی چې کله په دې کلیک کړو نو زموږ ویډیو بل طرف ته اړوي که بیرته یې کلیک کړو نو بیرته یې خپله راخته اړوي
که غواړئ چې بلاندې اړخ ته یې واړوي نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ که بری اړوئ نو له دې څخه استفاده کولی شئ روټیشن هم ورکولی شئ 360 درجې تاسې کولی شئ خپل ویډیو تاو کړئ هر ډول چې تاسې غواړئ په هماغه ډول یې ترتیبولی شئ اوکې باندې به کلیک کړئ تاسو سره به دا افیکټ اپلای شي بل موږ سره کلر فلټر دی کلر فلټر کې موږ سره مختلف فلټرز دي چې تاسې کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ هر فلټر چې تاسې له خوند درکوي تاسې کولی شئ له دې ساحې څخه استفاده ترې وکړئ او په خپلو ویډیوګانو یې اپلای کړئ اوکې باندې به کلیک کړئ ستاسې هغه فلټر به دې باندې عملي شي له فلټر نه وروسته موږ سره اډجسټمنټ دی که چېرته تاسې غواړئ د خپل ویډیو رڼا خپله کنټرول کړئ کم و زیات یې کړه نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه استفاده وکړئ همدا ډول که تاسې غواړئ د هغه کوم کنټرسټ کمولو ډېرول غواړئ له دې څخه استفاده کولی شئ او که غواړئ سچوریشن کم و زیات کړئ نو بیا هم له دې څخه ګټه اخیستلی شئ څنګه چې تاسې استعمالول غواړئ تاسې کولی شئ په هماغه ډول له دې څخه کار واخلئ بل موږ سره ایکیو ده دلته موږ سره مختلف ساوندز دي موږ سره مختلف اوازونه دي جاز شکل کې دی موږ سره راک شکل کې دی همداسې مختلف ډیزاینونه دي چې تاسو کولی شئ د خپل غږ لپاره د خپل ایډیو لپاره ترې ګټه واخلئ پلی یې کړئ ویې ګورئ چې هر قسم تاسو له خوند درکوي همالته اوکې باندې کلیک کړئ ستاسې پر ساوند ستاسې پر ایډیو به هماغه افیکټ اپلی کیږي له هغه نه وروسته موږ سره والیم انولپ دی تر ټولو مهمه موضوع چې تاسې کیدای شي ستاسې ډېر په کار راشي هغه ملګري چې شعرونه ریکارډ کوي او یا هم په خپلو ویډیوګانو کې میوزیک بیکګراونډ اچوي نو د هغو لپاره دا ډېر زیات ګټور اپشن دی تاسې به کتلی وي ځینې ویډیوګانو کې چې کله مونږ خبرې کول شروع کوو نو هلته میوزیک کمیږي خو چې کله خبرې کول خلاصیږي میوزیک بیرته ډیریږي دا د همدغه اپشن کار دی په دې به تاسې کلیک کړئ کله مو چې کلیک کړو نو دلته موږ سره څو اپشنونه دي چې د دې په واسطه موږ کولی شو دغه خپل کار سرته رسوو د هر څه نه وړاندې به تاسې خپل ټایملاین زوم ان کړئ د زوم ان کولو لپاره به تاسې په دوو ګوتو سره د خپل ټایملاین زوم ان کړئ نو تاسو سره به دا ټایملاین زوم کیږي اوس که چېرته زه راشم دلته او ورته ووایم چې کله زما ویډیو دلته هیټ ته بیا برابروي د هیټ په کتلو سره دغه افیکټ تاسې پلی کولی شئ نو زه راځم دلته والیم انولپ ته او ورته وایم چې کله زما ویډیو هیټ دلته و نو دلته زه یو ډاټ اضافه کوم یعنې دلته دې له دې ساحې نه تر دغې ساحې پورې باید ساوند مکمل وي او هیڅ کموالی او زیاتوالی ونه لري خو چې کله هیټ دغه ساحې ته رسیږي نو د دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې باید ساوند په تدریجي ډول راښکته شي او کم شي نو دلته هم مونږ یو ډاټ لګوو له هغه نه وروسته تر دې ساحې پورې د باید ساوند کم وي یعنی مونږ خبرې کوو باید دلته دې لاندې میوزیک بیکګراونډ کې چې کوم میوزیک دی هغه تر دې ساحې پورې کم وي او یا دې هم بیخي نه وي نو دلته هم یو ډاټ مونږ ور اچوو او چې کله بیا زمونږ هیټ دغه ساحې ته روانېږي نو له دې ساحې سره تر دې ساحې سره پورې باید میوزیک په تدریجي ډول پورته شو نو دلته هم مونږ یو ډاټ اچوو اوس راځو د دې سیټینګ کوو زه راځم دا خپل هیټ دلته برابروم کله مو چې دلته برابر کړه دلته به راشئ او د خپل میوزیک سلنه به راښکته کړئ هر څومره چې تاسې راښکته کول غواړئ زه ورته وایم چې 100 سلنه دې زموږ د لاندې بیکګراونډ میوزیک وي او نور دې نه وي بیا راځو ورته وایو چې تر دې ساحې پورې مونږ ویلو چې تر دې ساحې پورې دې باید مونږ سره ساوند نه وي نو دلته چې راغلو بیا هم راځو او دلته دا مونږ ورته ښکته کوو چې تر 100 سلنه پورې باید دلته ساوند وي او له هغه نه دې بره نه وي اوس چې کله مونږ ویډیو لګوو نو دې پورې به زموږ ساوند مکمل وي خو له دې نه تر دې پورې به دغه ساوند ورو ورو کمیږي او دې پورې به 100 سلنو ته رسیږي له دې ساحې نه تر دغې ساحې پورې به ساوند 100 سلنه کې وي له دې نه به وروسته بیرته ورو ورو بره خیږي او دلته به بیرته فل کیږي همدغسې تاسې کولی شئ دغه افیکټ دلته راشئ په دې نورو ساحو باندې هم اپلای کړئ او کار ځنې واخلئ د هغه نه وروسته به اوکې باندې کلیک کړئ ستاسې دغه افیکټ به اپلای کیږي که تاسې غواړئ چې وروسته ډاټ ته لاړ شئ نو په دې کلیک کړئ ډایرکټ به دې ډاټ ته راځي که بل ډاټ ته تلل غواړئ نو په دې کلیک کړئ بل ډاټ ته راځي که بل ته تګ غواړئ نو دلته راځي که مخکې ډاټ ته تګ غواړئ نو کولی شئ دلته راشئ او که غواړئ یو ډاټ یو نښه چې تاسو دله کړې دا ډیلیټول غواړئ نو بیا تاسې کولی شئ له دې علامې څخه کار واخلئ دې سره به ستاسې دغه ډاټ لرې شي او یا هم ډیلیټ شي نو زه داسې کول نه غواړم اوکې باندې کلیک کوو زموږ کوم والیم انولپ سیټینګ چې و هغه پوره شو او مکمل شو بل مونږ سره وایس چینجر دی
کین ماسټر تاسو ته مختلف اپشنونه درکوي چې تاسو کولی شئ د دوه په واسطه د خپل ویډیو غږ بدل کړئ. دلته موږ سره مختلف ډولونه شته چې موږ کولی شو د خپل ویډیو غږ بدل کړو. هر ډول چې موږ غواړو هماغه ډول ته واړو. اخره کې موږ سره د وومن په نوم باندې هم یو اپشن شته. که تاسې غواړئ د خپلې خبرې مو ویډیو کې وي او هغه وومن یا زنانهیي غږ ته واړوي، نو تاسو کولی شئ له دې اپشن څخه ګټه واخلئ. دا مختلف افیکټس دي، دا تاسو کولی شئ خپله پر خپلو ویډیوګانو عملي کړئ، نو تاسو به پوهېږئ چې څونه خوندور دی او څونه تاسو ترې ګټه اخیستلی شئ. له هغه نه وروسته موږ سره ویګنیټ دی. که چېرته تاسې غواړئ د ستاسې ویډیو باندې څلور خواو ته غاړو ته تور سوری وي، نو تاسو کولی شئ دا ورته آن کړئ. کله چې آن کړئ تاسې ګوره چې څلورو خواو ته داسې سوری غوندې پیدا کېږي. تاسو به ځینې ویډیوګانو کې کتلی چې دې سره ډېر ښکلی ویډیو ښکاري، نو تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ. که چېرته تاسو غواړئ چې خپل آیډیو له ویډیو څخه جدا کړئ، نو بیا تاسو کولی شئ له ایکسټرکټ آیډیو څخه کار واخلئ. د دې اپشن په واسطه تاسو کولی شئ د خپل ویډیو څخه آیډیو قطع کړئ یا جدا کړئ. نو دا موږ سره هغه د ویډیو اړوند سیټنګز چې کله موږ پر ویډیو کلیک کوو دلته موږ سره هغه سیټنګز اپیر کېږي یا ښکاره کېږي چې موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلو او د ایډیټ په وخت کې ترې ګټه پورته کړو. اوس راځو موږ سره دویمه خبره د لایر ده. ګورئ موږ خو تر اوسه صرف پر یو ویډیو باندې کار کوو. که چېرته موږ سره بل ویډیو اضافه کول غواړو یا دلته موږ سره بل لایر اضافه کول غواړو، نو بیا موږ راځو لایر باندې. لایر ته چې راشو لومړی موږ سره میډیا ده، نو موږ به بل میډیا اډ کوو. نو موږ غواړو د دې ویډیو د پاسه د بل ویډیو راشي، نو زه په دې کلیک کوم. چې کله کلیک کړم دلته راځم، زه خپل دغه عکس راخلم او دلته دې ځای چې عکس راواخلئ تاسې کولی شئ د هغه عکس په خپل زړه ریسایز کړئ. خو وګورئ دلته موږ سره چې کله موږ عکس راخلو، د عکس له راخیستو سره دلته موږ سره یوه بله مینو خلاصېږي چې دلته هم موږ سره مختلف سیټینګونه دي. لومړی خبره دا چې موږ کولی شو دغه خپل عکس په خپل زړه ریسایز کړو، او که غواړو روټیټ کړو نو کولی شو له دې ساحې څخه دا روټیټ کړو. له هغه نه وروسته موږ سره د کټ دی چې د په دې موږ کار وکړو، او دلته موږ سره د فټ هغه اپشن دی. که غواړئ چې دا ستاسې سکرین ته فټ راشي، نو تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ. ستاسې دغه ویډیو به که ویډیو وي که آیډیو وي که هر څه وي هغه به سکرین کې فټ راځي، او له هغه نه وروسته تاسو کولی شئ هغه سیټینګ وکړئ. که غواړئ چې لاندې برخه کې راشي، نو تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ. له دې ساحې ته تاسو کولی شئ د دې اندازه کم او زیات هم کړئ. که بره خوا ته وړل غواړئ نو هم کولی شئ له دې څخه کار واخلئ، او که چپ طرف ته وړل غواړئ او ښي طرف ته تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ. همدا ډول زه آف ساتم، اوکې باندې کلیک کوم. راځو زه چې کله دا لایر بیا انتخابوم، نو دلته بیا ما سره هماغه دغه شو کېږي. نو چې کله په دې باندې کلیک کړئ، موږ سره هماغه پخواني اپشنونه راځي چې کوم طرف ته دا فلپ کول غواړئ، تاوول غواړئ، لاندې بره روټیشن ورته ورکول غواړئ، تاسې کولی شئ له دې اپشن څخه کار واخلئ. بل موږ سره ان انیمیشن دی. ان انیمیشن یعنی کله چې زموږ دغه عکس پر ویډیو باندې شو کېږي په کوم ډول باید شو شي. دلته موږ سره مختلف سټایل دی، مثال فیډین شي. ګورئ چې کله بیا زموږ دغه ویډیو شو کېږي نو په دغه طریقې سره که هغه ویډیو وي که هغه ایمیج وي په دې ډول به ښودل کېږي. که پاپ اپ غواړئ نو یو دم به پاپ اپ کېږي، که سلایډ غواړئ نو تاسو سره به سلایډ کېږي. دا مختلف انیمیشنز دي موږ سره چې موږ کولی شو ترې ګټه واخلو. بل موږ سره چې کله دا لایر انتخاب کړو، اوورال انیمیشنز دی. له دې نه هم تاسې کولی شئ مختلف انیمیشنز دي چې کله ستاسې پر ویډیو اپلای شي نو تاسو ته به دغسې افیکټ درکوي یا دغسې به ستاسې ویډیو ښودل کېږي. دا تاسې کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې د خپلو غوښتنو پر مطابق استعمال کړئ. لایر انتخابوو، دلته موږ سره اوټ انیمیشن دی. همدا ډول چې کله بیا ستاسې دغه ویډیو وي عکس وي دا ختمیږي او وځي، نو بیا د څه قسم انیمیشن سره وځي. که فیډ انتخاب کړئ نو چې کله بیا ختمیږي هم نو فیډ کېږي او ورکېږي ختمیږي، او که سلایډ انتخاب کړئ بیا سلایډ کېږي او ورکېږي، او که سلایډ لیفت انتخاب کړئ بیا چپ طرف ته سلایډ کېږي او ورکېږي. بل موږ سره کروپینګ دی. که چېرته تاسې غواړئ دا خپل ایمیج وي ویډیو وي هغه کروپ کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ د دې په واسطه هغه کروپ کړئ. نه یوازې ایمیج بلکې تاسې کولی شئ دلته ویډیو هم راولئ او هغه هم دغسې څنګه تاسې غواړئ هماغسې کروپ کړئ. که چېرته دغه عکس یو شکل کې ښودل غواړئ تاسې کولی شئ ماسک څخه استفاده وکړئ. دلته موږ سره مختلف شکلونه دي. هر شکل کې چې تاسې دا ښودل غواړئ کولی شئ په هماغه شکل کې دا خپل عکس وښئ او ځای پر ځای کړئ. د دې ساحې څخه تاسې کولی شئ دې له شکل انتخاب کړئ، او چې کله شکل انتخاب کړئ اوکې باندې کلیک کړئ ستاسې عکس به په هماغه شکل کې ښودل کېږي.
بیا درته وایم نه یوازې عکس بلکې تاسو سره ویډیو وي هر څه چې وي تاسو کولی شئ په دغه ډیزاین سره ترې کار واخلئ او ویښئ. فدر دی د دې دا غاړې چې موږ سره ښکاري اوس بالکل تیز دی زه غواړم چې دا لږ سموت شي تر څو ښکاره نه شي نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره د دې غاړې کټ کړئ او برابر یې کړئ. بل موږ سره الفا ده یا اوپسیټي ستاسې دغه عکس څونه فیصده ښکاره شي او څونه فیصده ښکاره نه شي تاسې کولی شئ له دې ساحې څخه هغه تعین کړئ او ورته وټاکئ. بل موږ سره کلر فلټر دی چې دا ما مخکې تاسو تشریح کړی. ایډجسټمنټ دی دا مې هم مخکې دلته تشریح کړی دی. بلیډنډینګ دی موږ سره مختلف سټایلونه دي تاسې کولی شئ خپلو ویډیوګانو لپاره له دې څخه کار واخلئ. د ده یو استعمال زه تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. هر کله چې ستاسو سره داسې یو عکس وي چې هغه له دوو رنګونو څخه جوړ وي یعنې تور او سپین تاسې کولی شئ هغه سپین بیکګراونډ په ډېرې اسانۍ سره له دغه اپشنونو په واسطه هغه کټ کړئ. یعنې که چېرته تاسو سره داسې یو عکس وي مثال ګوشکیانې وي او هغه یو ډول سره ښودل شوی وي هغه کې لاندې سپین بیکګراونډ وي نو بیا تاسې کولی شئ له دغه اپشنونو په واسطه چې ملټي پلیر ورله انتخاب کړئ یا هم دلته برن په نوم یا هارد لیټ په نوم باندې موږ سره اپشن دی دا کلیک کړئ نو شاته چې کوم سپین بیکګراونډ دی هغه به لرې کېږي او یوازې به تاسو سره هغه تور چې هر سال ته موجود وي که ګوشکیانې وي که موبایل وي که هر څه وي هغه به تاسو سره شو کېږي. یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو د تور او سپین بیکګراونډ هم ختم کړو او لرې کړو. بل موږ سره انفارمیشن دی ستاسې د دغه عکس وي که ویډیو د هغه اړوند تاسو ته معلومات درکوي چې څو په څو کې دی نوم یې څه شی دی کوم ځای کې موجود دی او لینت چې دا ټول معلومات تاسو دلته شو کېږي. بیا هم وایم نه یوازې عکس بلکې که تاسو سره ویډیو وي او یا هم کلیپ وي د هغه هم تاسو ته ټول معلومات ښودل کېږي. لایر ته راځو. لایر کې بل موږ سره افیکس دي. افیکس کې هم موږ سره مختلف افیکټونه دي چې موږ کولی شو ترې کار واخلو لکه دا موږ سره بلر افیکټ دی دا بل موږ سره دې رقم ته بلر دی او که نور ډاونلوډول غواړئ نو ګیټ مور باندې کلیک کړئ دلته به نور هم موږ سره موجود وي تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ. دا موږ کولی شو د یوې ساحې د پټولو لپاره د یوې ساحې د لرې کولو لپاره ترې کار واخلو ګټه ترې واخلو. لایر کې بل موږ سره اوورلی دی تاسې کولی شئ دلته مختلف سټیکرز په خپلو ویډیوګانو باندې راولئ او دلته کولی شئ هغه شو کړئ. دلته یو څه ما مخکې ډاونلوډ کړي هم دي چې موږ کولی شو له هغه څخه کار واخلو. تاسو ته ما ویډیو سټارټ کې هغه ساحه وښوده چې تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. اوورلی ته راځو. دلته ما دا کرسرز ډاونلوډ کړی دلته موږ سره د بل ایکن د کېکاږلو انیمیشن دی دا هم موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو باندې شو کړو. دا موږ سره د بل ایکن هغه انیمیشن دی چې موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلو. همدا ډول چې انتخاب یې کړو موږ کولی شو کم و زیات یې هم کړو اندازه ورله وټاکو یو طرف ته کېږدو او چې کله بیا خپل ویډیو پلی کوو هماغه ساحه کې به موږ سره شو کېږي. چې کله زه خپل ویډیو پلی کړم نو تاسې ګورئ هغه کوم سیټینګونه چې موږ پکې کړي هغه ټول یو یو شو کېږي هغه قسم په راغی او کوم د بل ایکن چې هغه هم پکې شو کړی شو. بل لیر ته چې راشو موږ سره ټکس دی په خپل ویډیو باندې لیکل راوستل غواړئ تاسې کولی شئ راولئ. هلته چې مونږ راوصل هغه تیار مونږ سره موجود و دې نه کولی شئ تاسې خپله هم وکړئ او دلته یې راولئ ترې کار واخلئ. دا لیکل ما وکړه کله چې لیکل راخلئ نو لیکل ته په کتلو سره دلته بیا مونږ سره سیټینګ راځي دغه لیکل په کوم ډول سره شو کړی شي نو تاسو کولی شئ هماغه سیټینګونه دي لکه مونږ چې مخکې د ویډیو لپاره ولوسته هغه مونږ کولی شو دې لپاره هم استعمال کړو کار ځینې واخلو. دې ځینې تاسې کولی شئ ورته رنګ بدل کړئ هغه سیټینګز ټول دي ځان تاسو کولی شئ چې د یو ټکسټ لپاره باید وکړی شي. نو دا موږ سره په لیر کې بل د ټکسټو بله مهمه موضوع موږ سره کروماکي ده. یعنې کله چې موږ غواړو د خپل ویډیو شاته بیکګراونډ بدل کړو د هغه لپاره موږ کولی شو له کروماکي سره کار واخلو. مثال زه لایر ته راځم لایر کې دلته میډیا ته راځم او دلته ما سره کین ماسټر په نوم فولډر دلته ما سره ویډیو ده دا راخلم. دا ګورئ موږ سره بیکګراونډ کې ګرین سکرین کې ما سره ویډیو ده او دې کې د سبسکرايب هغه انیمیشن دی غواړم د دې څخه شاته چې کوم بیکګراونډ دی دا لرې شي او یوازې موږ سره هغه ویډیو پاتې شي. که ستاسو فوټیج کې هر څه وي تاسې کولی شئ هغه پرېږدئ او شاته چې کوم شین بیکګراونډ وي هغه لرې کړئ. نو دا کله چې دا انتخاب کړئ تاسو سره د کروماکي اپشن راځي په دې به کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړو را به چې دا به انیبل کړئ. انیبل کولو سره یو ځای به ستاسې هغه شاته چې کوم بیکګراونډ دی هغه به لرې شي. زه دا ویډیو لږ مخکې وړم نو تاسو وګورئ چې موږ سره هغه د بل ایکن د کېکاږلو او د سبسکرایب هغه نمونه دلته موږ سره شو کېږي.
د ښه ایډیټ لپاره تاسې کولی شئ د شو مارکس باندې کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ نو تاسو سره دغسې یو ماسک جوړېږي چې هر رقم ویډیو تاسو سره وي. کومه ساحه چې تاسو سپینه ښکاري دا چې تاسو څونه سپینولی شئ ستاسو ویډیو به هغومره صفا راځي، او تور ساحه چې څونه تورولی شئ ستاسو به ویډیو همغوره صفا راځي. نو کوشش به کوئ چې کوم سپینه ساحه دا نور هم پسې سپین کړئ، او کوم چې موږ سره توره ساحه د هغه نور هم پسې تور کړئ. د هغه نه وروسته به اوکې کلیک کړئ. نو تاسې ګورئ چې زموږ ویډیو څخه شاته بیکګراونډ لرې شو، یوازې موږ سره د بیل د کېکاږلو د سبسکرايب هغه علامه پاتې شوه. کله چې موږ په دې باندې کلیک کړو نو اوس موږ کولی شو دا ریسایز کړو، هر چېرته چې غواړو هلته دا کیدو. اوس چې کله موږ خپل ویډیو پلی کوو نو تاسې به ګورئ چې زموږ ویډیو کې دغه اپلیکیشن یا دغه انیمیشن اضافه شو او موږ ته به باقاعده ښودل کیږي. نو په دغه طریقه هم تاسو کولی شئ د خپل ویډیو څخه شاته کوم بیکګراونډ چې دی هغه لرې کړئ او خپل ویډیوګانو کې کار وکړئ. له هغه نه وروسته موږ سره وایس دی. که چېرته تاسې غواړئ چې خپل ویډیو باندې اوس وخت کې لایف خبرې وکړئ، هغه ریکارډ کړئ، نو تاسو کولی شئ وایس باندې کلیک کړئ. کلیک کولو وروسته تاسو نه پرمیشن غواړي، الو به یې کړئ. اوس چې بیا تاسو کله سټارټ باندې کلیک کړئ نو کومې خبرې چې تاسو کوئ هغه به عین وخت کې ریکارډ کیږي او همدغلته به یو ځای کېږي. تاسو کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ. له هغه نه علاوه موږ سره ایډیو ده. تاسې کولی شئ خپلو ویډیوګانو ته ایډیو راولئ. تاسې موبایل ته ځئ، موبایل کې چې هر چېرته تاسو سره میوزیک وي، خبرې وي، سندرې وي، هغه راخیستلی شئ او دلته ایډ کولی شئ، او مختلف افیکټونه وي کولی شئ په هغه کې اپلی کړئ او کار ځینې واخلئ. دا موږ سره هغه مهم موضوعات دي د کینماستر چې دې په واسطه موږ کولی شو یو ښه ویډیو ایډیټ کړو او کار پکې واخلو. دلته موږ سره یو آپشن دی. لومړی موږ سره انډو ده. که چېرته تاسې غواړئ چې کوم کار تاسې په خپل زړه نه وي کړی یا کړی وي خو ساوه شوي یې بېرته هغه لرې کړئ، نو تاسو کولی شئ له انډو څخه کار واخلئ. ریډو کوم انډو کړی کار بېرته راوستل غواړئ نو تاسو لکه دا وګورئ زمونږ دا کوم انیمیشن چې دی هغه دلته دی، خو زه غواړم چې دا باید بېرته خپل دې حالت ته راشي. نو انډو باندې کلیک کوم، دا بېرته دې حالت ته راځي. خو زه وایم چې نه همدلته ښه ښکاري بېرته دې طرف ته راشي، نو ریډو باندې کلیک کوو بېرته به دې طرف ته راځي. شیر له لارې موږ کولی شو خپل ویډیو ایکسپورټ کړو چې هغه ته وروسته راځو. سنیپ شاټ په واسطه موږ کولی شو د خپل ویډیو څخه سنیپ شاټ واخلو. کیپچر اینډ سیف کلیک کړئ نو تاسو کولی شئ له دې څخه عکس واخلئ. دا ستاسو ګیلري کې سیف شوه. خو که چېرته غواړئ چې له دې څخه عکس واخلئ او همدغلته ایډ کړئ نو بیا تاسو کولی شئ دلته کیپچر اینډ ایډ از کلیپ باندې کلیک کړئ، همدې نه عکس اخلي او همدغلته ایډ کوي. خو که چېرته تاسې غواړئ چې له دې نه عکس واخلئ او لکه بل لایر غوندې لکه دلته لاندې بل لایر راشي نو بیا تاسو کولی شئ کیپچر اینډ ایډ لایر باندې کلیک کړئ، هغه دلته موږ سره بیل لایر کې راځي او د ویډیو د پاسه به موږ سره دلته شو کېږي. تاسو کولی شئ په دغه طریقه دې څخه کار واخلئ. ډیلیټ باندې کلیک کړئ. تاسو سره چې هر څه ډیلیټ کول غواړئ هغه به انتخاب کړئ، دلته ډیلیټ باندې کلیک کړئ، هغه موږ سره ډیلیټ کېږي. بل د دوو ویډیوګانو ترمنځ موږ سره انیمیشنز وي. لکه ګوره کله چې دا ویډیو خلاصېږي دا ویډیو ډایرکټ لګېږي، یعنې یو دم لګېږي. زه تاسو ته پلی کوم، تاسې وګورئ یو دم هغه پلی شو. خو زه غواړم د دوی ترمنځ یو انیمیشن موجود وي، نو زه په دې باکس باندې کلیک کوم. چې کله کلیک کړم دلته موږ سره مختلف انیمیشنز راځي چې موږ کولی شو له دې څخه کار واخلو په خپل ویډیوګانو کې. لکه داسې یو څه وي او یا هم زه بیک راځم، دلته موږ سره نو ټرانزیشنز دي. لکه زه داسې یو څه غواړم چې وشي یا هم زه داسې یو څه غواړم چې وشي. نو هر یو چې تاسو انتخاب کړو اوکې باندې کلیک کړئ. اوس چې کله زموږ دا فوټیج ختمیږي او هغه بل فوټیج شروع کېږي نو تاسو ګورئ چې موږ سره کوم قسم انیمیشن اخیستی یا ټرانزیشن اخیستی. نو اوس به تاسو سره په دې ډیزاین سره ختمیږي او دې سره به ستاسو ویډیو هم ښایسته ښکاري. دا موږ سره د انیمیشن د ایډ کولو هغه طریقه وه چې په دغه طریقه تاسو کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې انیمیشن ایډ کړئ. بل که تاسې غواړئ ستاسو ټایملاین پوره تاسو ته وښودل شي، مثال تاسو غټ پروجیکټ باندې کار کړی او دلته لیرز ډېر زیات دي نو تاسو کولی شئ په دې علامه باندې کلیک کړئ، یوازې به تاسو ته ستاسې ټایملاین ښودل کېږي. چې بیرته پرې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا نور اپشنونه هم ښودل کېږي او ټایملاین هم ښودل کېږي. که چېرته تاسې د ویډیو سر ته راتګ غواړئ نو په دې باندې کلیک کړئ، او که د ویډیو آخر ته تګ غواړئ نو په دې باندې کلیک کړئ. دا موږ سره هغه مهم موضوعات د کینماستر. آخري چې کومه موضوع موږ سره پاتې شوه هغه د ویډیو د ایکسپورټ کولو ده. په دې بټن به تاسې کلیک کړئ. کلیک نه وروسته په کوم سایز کې په کومه کوالټۍ کې غواړئ ستاسې ویډیو ایکسپورټ شي نو تاسو کولی شئ له دې سایز څخه ورته انتخاب کړئ. له دې سایز څخه تاسو کولی شئ د هغه ته ریزولوشن انتخاب کړئ. مثال درته وایم چې فل ایچ ډي دا به انتخاب کړئ. دې نه څونه فریم ریټ غواړئ، همیشه
اکثره 25 40 او 30 استعمالېږي نو زه هم همیشه 30 استعمالوم 30 به ول انتخاب کړئ هر څومره چې تاسو ښه کوالټي انتخابوئ ویډیو به هغومره ښه راځي خو یاد ساتئ د هغه کوم اندازه چې ده هغه به هم بره ځي نو کوشش کړئ فل ایچ ډي ورته صحیح ده دلته هم تاسو کولی شئ د هغه ریزولوشن نور هم پورته کړئ خو څومره چې دا پورته کوئ هغومره به ستاسې د ویډیو سایز هم پورته ځي کله مو چې دا خلاص شو د هغه نه وروسته به ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ستاسې ویډیو به ایکسپورټ شي او ستاسې په ګیلرۍ کې به سیف شي بیا تاسو کولی شئ دغه ویډیو یوټیوب ته وخیژوئ فیسبوک ته وخیژوئ او یا هم ملګرو سره شیر کړئ نو دا موږ سره د کین ماسټر هغه مهم اپشنونه وو چې د دې په واسطه موږ کولی شو یو ښه ویډیو ایډیټ کړو خو د دې وکړئ چې له دغه ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي که چېرته څه ما نه پاتې وي تاسې ما له کمنټ کې ولیکئ ما ټول کوشش کړی چې هغه مهم موضوعات چې په ویډیو ایډیټینګ کې په کار راځي هغه تاسو ته تشریح کړم بیا هم ډېر شیان به ما نه پاتې وي هغه ما ځکه نه دي راخیستي چې ویډیو نوره هم اوږدې ده ما صرف کوشش دا کړی و چې هر سړی دغه ویډیو وګوري او وکولی شي په کین ماسټر کې ویډیو ایډیټ کړی شي نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم د ویډیو لینک له ملګرو سره شیر کوئ ملګري زما چینل ته رابلئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او هغوی له دغه درسونو څخه برخمن شي تر بیا د خدای په امان